خلکو له خبرو په اسمان کې به خلاص نسې ګرانه دا دنیا خو پرېږده بل جهان کې به خلاص نسې قبرستان 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 کې به خلاص نسې دا حالاتو کړاوونه لږ د کور مسؤلیتونه نه خلاصې پرې شي نه یم لږ د یار د خوا سوچونه زما پر سر شپېته کارونه 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 زما مثال د مات پنګړې دی مات پنګړی دی چا جوړ کړي په ژړاو په زاریو ژوندی کېږي کاله مړي ماله ژوند د لاس پرېولي 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 خیر وصیت نسو ویلی پر خبرو پایبندي ده په یوه کښتۍ کې ناست بل خوا شپه هم توپاني ده اوس د نورو بادشاهي 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 ده زه په داسې ښار کې اوسم د ایمان هېڅ قدر نسته در پیسو پورې باسي ده د انسان هېڅ قدر نسته د ښه ځوان 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 هېڅ قدر نسته منافق نه یم جانانه چې به لاس خالي پالمه همدا اوس دې خدای ما مړ کړي که بېته یاران لرمه لاس پر قرآن در سره ږدمه 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 کام یې ګوره بیا یې یار که دوهم وار نه درته وایم یاران یې په غم لړلي څه هوښیار نه درته وایم زه بار بار نه درته وایم زه بار بار نه درته وایم فرمایش د شاعر عبدالله تابعدار شاباسي ملنګ واوی ملنګ ناسم در ناسیه موبایل سنټر والا بابی ملنګ خانزاده بادشاه د دې یارانو فرمایش دی او سپیشل فرمایش د نسیم افغانو د حکمتیار کوټي والا دی لري سل رنګه مخونه د موسم سره بدلیږي دا مرغان بیا پروسېږي دا نه وخوري په واتېږي بیا ولول شاخو ته خېږي بیا ولول شاخو ته خېږي بیا ولور شاخو ته خېږي بیا ولور شاخو ته خېږي رنځوران په کاڼو ولي د خپل کبر نه خبر دي ننواتې ولېږمه جانان دومره زورور
هیر کړی یم ستا سترګو زه عبدالله ته بیدار تر قیامت پورې زه یم ستا د هر نظمه وار زه نوکر ته مې بادار زه نوکر ته مې بادار عجباري و سردار ځوان محمد یوسف ځوان رحیم ځوان ادریس خان اجمل خان سمیع ځوان نجیب ځوان دغه فرمایش دی غمی وی کراری وی خو چې مور کله ژوندی